السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ اوسئ. زه ډاکټر عمر احمد قایم یم. غواړم چې نن څو مهم مسایل د لیسنس لپاره درسونو په وخت کې د اشارو په هکله ستاسو سره خبرې وکړم. لومړی به د اشارې زده کړو، بیا به سوالونو ته ولاړ شو. رمپ هغه لارې ته ویل کېږي چې د یوې جادې څخه عمومي یا لوی لارې ته شاملیږي. یو سړک دی چې د عادي جادې څخه و لوی لارې ته شاملیږي. دا سړک د دې لپاره جوړ شوی دی چې موټر خپل موټروان او موټر چلونکی خپل چټکوالی یا سرعت د لوی جادې سره برابر کړي. دا علامه چې ده دا معنی دا ده چې مخ ته دې د درېدلو علامه ده، یعنې د درېدلو ځای دی. د دې ځای نه به تیاری ونیسئ، ځکه چې مخ ته سټاپ ساین ورته وایي یا د درېدلو علامه. مخ ته د درېدلو علامه ده، هلته به ودرېږئ. دا نښه یا علامه چې تاسو وینئ دا د متقاطع پیاده رو ده، یعنې هغه پیاده رو چې د یوې خوا څخه سړک او بلې خوا ته خلک تېرېږي، ستا په مخ کې تېرېږي. دلته ډېر احتیاط پکار دی. همیشه چې دا علامه مو ولیدله یا دا د ښوونځیو سره وي او یا عادي لارو باندې هم وي چې دا مو ولیدله، دې معنی دا ده چې دلته پیاده رو تېرېږي. باید ډېر احتیاط وکړئ، موټر ډېر تېز بونه ځي. دا نښه یا علامه دا معنی لري چې دوه سړکونه سره یو ځای کېږي. یعنې یو سړک د چپې خوا څخه راغلی دی، رسته خوا ته د شی خوا ته چې دا سړک روان دی، د کیڼې خوا څخه یو بل سړک په ګډېږي. خو دا ګډېدل دا یو ځای کېږي دا معنی نه لري چې خامخا په ګډ سي. کېدای شي دغه خط چې راغلی دی دا تر ډېر حده پورې همداسې د دې په بغل کې ورسره ولاړ سي. دا نښه چې تاسو وینئ دا علامه وایي چې مخ ته دي د اشارې څراغونه دي. تیاری ونیسه، د اوس څخه لا څلور لارې ته امادګي ونیسه، تیاری ورته ونیسه چې هلته ورسېږي. باید د اشارې مطابق خپل مزل وکړي. دا نښه چې وینئ دا نښه وایي چې مخ ته جاده په لنده هوا کې ښویېدونکې ده. دلته به موټر ورو کړئ، کلک بریک به نه اخلئ او سمدلاسه به لار هم نه تغیروئ، یعنې یوې خوا ته بلې خوا ته به ژر ژر نه کاټوئ. د مخکې موټرانو سره به فاصله زیاته کړئ، ځکه چې دلته موټران ښویېږي. که چېرې تاسو کلک بریک ونیوئ موټر ښویېږي، بیا نه سئ درولی. که مو اشترینګ وښوروئ په زوره ژر مو کاټ کړئ هم موټر ښویېږي، بیا نه سئ درولی. خصوصا چې باران شوی وي یا اوبه راغلي، مقصد دا ځای لوند شوی وي، دا د ښویېدو ځای دی. دا نښه وایي چې ویشل سوې یا دوه ځایه سوې جاده له همدې ځایه پیلېږي. یعنې دغه سړک چې اوس باندې روان وئ دغه یو ځای ده، د دغه نه هاخوا ته دا دواړه سړکه سره جلا کېږي او په منځ کې یوه نرۍ نوار دی، یو فیته ده چې هغه ته کله کله په ترافیکي لحاظ باندې ورته ترافیکي جزیرې ورته وایي، چې په هغه کې یا ونې یا چمن وي یا ګلان یا هېڅ هم نه وي، خو لاره جلا کړې ده. دغه ځای ډېر مهم دی، ځکه دلته چې راسئ باید شی خوا ته ولاړ سئ. مخامخ که ولاړاست د دغه مابین د نوار سره جنګېږي، موټر مو خرابوي درته. دغه علامه مو چې ولیدل متوجه اوسئ چې موټر باید لږ څه شی خوا ته کاټ کړي. دا سټاپ ساین دی یا دا د درېدلو نښه ده. د دې نښې سره چې مو ولیدل خامخا به موټر دروي، شاوخوا به وګورئ چې بل موټر د څنګ نه را روان نه وي، یعنې د بغل د خوا څخه بل موټر پر دې مخامخ جاده مو نه تېرېږي، یا کوم پلی شخص پیاده رو ستاسو مخ ته خو نه تېرېږي. تر هغو ودرېږئ چې لار کاملا درته پاکه سوله او کوم لوري ته مو چې اشاره وهلې ده پر هغه لور به بیا حرکت وکړئ. که د شی خوا ته تلاست یا کیڼ خوا ته تلاست هغه اشاره به مو وختي وهلې وي، دلته به ولاړ یاست، منتظر به یاست چې لاره ښه پاکه سوله، تر هغه نه وروسته به بیا حرکت وکړئ. دا د پلي یا پیاده رو د خلکو د تېرېدو نښه ده. دا برقي علامه ده. هغه بل علامه چې وه مخکنۍ علامه هغه د څلور لارې نه مخکې کوم ځای کې چې یا برقي اشارې نه وي. کله چې برقي اشارې موجودې وي، برقي څراغونه موجود وي یا ترافیکي سیګنالونه موجود وي، دغه رقم علامه راځي. دا علامه مو چې ولیدله موټر به ودروئ، دا د پیاده رو حق دی، تر هغو به ولاړ یاست چې دغه علامه سره سوي نه وي.
چې کله سره سوله بیا تاسو حق لرئ چې حرکت وکړئ هغه په هغه شرط چې ښه وګورئ شاوخوا وګورئ چې پیاده رو تېر سوی کوم څوک پاته نه وي د نن دپاره همدومره بس ده بل ورځ دپاره به د خیر سره انشاءالله نور شیان پسې شروع کړو د خدای په امان